د پلازمینې کابل په 15مه ناحیه کې د څلورو نجونو لخوا د اسمان یابي یا شنه اسمان په نامه د ښځو لپاره په خپل کور کې د یوه کتابتون پرانیسته وکړه. د شنه اسمان کتابتون مسؤلین وایي د دې کتابتون له جوړولو یې موخه دا ده چې له هغو میرمنو او نجونو سره چې په کور ناست دي کلک ملاتړ وکړي او دوی ته د مطالعې زمینه برابر او دغه فرهنګ نور هم عام کړي. برنامه ما قسمی که از نام زموږ برنامه لکه څنګه چې له نوم څخه معلومه ده د اسمان ابي کتابتون په نوم ده. زموږ موخه د مطالعې فرهنګ په ټولنه کې عامول او دودول دي. موږ شاوخوا 6 میاشتې وړاندې په یاده برنامه کې کار کوو. موږ 4 ملګرو په دې اړه نظرونه ورکول. دغه راز مو له نورو ډیرو ملګرو او دوستانو هم نظرونه او مشورې واخیستلې. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې موږ یو داسې کتابتون جوړ کړو. غواړو ښځو ته مورال ورکړو او د دوی په ظرفیت لوړونه کې کار وکړو. د اسمان یابي په نامه د یاد کتابتون چې شعار یې له کتاب سره دوستي دی، یو بله بنسټګره سارا ساجد وایي چې په یاد کتابتون کې په مختلفو برخو کې له 500 څخه ډېر کتابونه موجود دي او دوی به د ټولو هغو ښځو تر کورونو هم ورسوي چې غوښتنه یې کوي. کتابخانه اسمان ابي در کل اسمان ابي کتابتون هر برخه په باره کې نیسي. خاصتا زموږ ډیره پاملرنه ښځو او نجونو ته ده، په خاصه توګه هغه ښځې چې په کور کې ناستې دي، هغه خلک چې په کور کې کار کوي او نسی کولای د باندې راووځي. اوس په یاد کتابتون کې څه د پاسه 500 کتابونه سته. هڅه کوو چې دا نور هم ډیر کړو او څوک چې غوښتنه وکړي د هغوی تر کورونه یې ورسوو. ندا نکپای چې د کابل پوهنتون د ځمکپوهنې پوهنځي څخه فارغه شوې او د اسمان یابي کتابتون له بنسټګرو څخه ده وایي موږ هڅه کوو چې د مطالعې فرهنګ عام کړو او د یاد کتابتون لړۍ د پلازمینې کابل په شمول د هېواد تر هغو لیرې پرتو سیمو پورې ورسوو چې هلته ښځې کتاب او مطالعې ته لاسرسی نه لري. نوموړې وایي هڅه یې دا ده څو د دوی په مخ کې پرتې ننګونې په فرصتونو واړوي. پلان‌های بعدی ما است که ما بتونیم زموږ راتلونکي پلانونه دا دي چې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په ډیریو لریو سیمو کې ورته کتابتونونه جوړ کړو ترڅو انجونې وکولای شي په ارامه توګه مطالعه وکړي. هغه کتابونه چې د دوی خوښ دي له موږ یې ترلاسه کړي او په خپلو کورونو کې یې مطالعه کړي. موږ له ټولو مرستندویو موسسو غوښتنه کوو چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې مرسته وکړي. موږ به یې پر ښځو او انجونو وویشو ترڅو دوی یې مطالعه کړي. د یاد کتابتون په پرانیستو غونډه کې د پلازمینې کابل له مختلفو سیمو یو شمېر ښځو او نجونو ګډون کړی و او د اسمان یابي کتابتون افتتاح د ښځو او نجونو د زده کړو او مطالعې لپاره نیک اقدام یاد کړ. ګډون کوونکي وایي چې حکومت دې د ښځو حق چې زده کړي او کار دی بیرته ورکړي. نن د اسمان یابي په نوم چې د کتابتون پرانیسته ده دا ډیر یو ښه اقدام او یو ښه ګام ده چې د مبارزو نجونو لخوا نه دا اقدام شوی دا ګام پورته شوی ده. زه هم ډیره خوشحاله یم ځکه چې زموږ نورې نجونې زموږ نورې خویندې کولی شي چې دغې ځای ته راشي اسمان یابي په نوم کتابتون ته راشي چې دا کتابتون په کور کې جوړ شوی امن ځای ده او هر یو کولی شي په ډاډه زړه خپل درسونو ته دوام ورکړي، خپل معلومات ډیر کړي او همدارنګه په هره برخه کې هغوی کولی شي چې دلته مطالعه وکړي. زه د 11م ټولګي زده کوونکی یم. شاوخوا 1.5 کال کېږي چې زموږ په مخ د مکتبونو دروازې بندې سوي دي. دا ستونزه زموږ د درسونو مخه نسی ډب کولی. زه خوشحاله یم چې زموږ په سیمه کې دا کتابتون جوړ سو نو زه به دلته مطالعه کوم. د یادونې وړ ده چې شاوخوا 550 ورځې پوره کېږي چې د سرپرست حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. د دې ترڅنګ یې په کورنیو او بهرنیو ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. دا بندیزونه او له زده کړو لرېوالی د دې لامل شوی چې وخت نه وخت د هېواد په یو شمېر سیمو کې په خپله د ښځې لخوا نورو ښځو او نجونو ته د زده کړو، مطالعې او کاري زمینې برابرولو هڅې کیږي.